ایران داسې یو ملک ده چې هغوی هیڅ وخت د افغانستان د ګاونډیتوب خیال نه ده ساتلی او افغانان د ده په جرم چې مهاجرت کوي د ایران د مرز نه تېرېږي ترکیې ته ځي د اروپا ته ځي حتی د هغوی د وژنه هم کوي او بیا دا وژنه چې ده څوک چې فیل کوي یا قاتل وي هغه په محاکمو کې اقامه دعوا ورباندې نه کېږي یعنې قانونا ایرانیان افغانان وژني چې دا ډېر یو ستر جفا ده د افغانانو سره دا معنی دا ده چې د ایرانیان اصلا افغانانو ته نه احترام کوي او نه د هغه انساني کرامت په نظر کې نیسي نو ځکه دغه افغانان دا اوس نه ده چې دا 2 کس افغانان اعدام شوي ده دا د پخوا نه هم داسې کار شوی احتمالا چې په آینده کې هم دا کار وي